راځي د دغه برخې لومړی پوښتنه په دې ډول تاسو ولرو چې ستاسو په نظر انسان په حقیقت کې مرسته کوونکی ده او که مرسته اخیستونکی؟ جزاک الله خیر. چې کله موږ اسلام ته وګورو، په اسلام کې ډیر ترجیح دې ته ورکړل شوې ده چې ته مرسته ورکوونکی اوسې، نه فقط انسانان ته بلکې حیواناتو ته، نباتاتو ته، هر یو انس ته په دې کائناتو کې ته باید کومک کوونکی اوسې. بدون د شک دا د دنیا یو برخه ده چې داسې عوام موږ لرو چې هغه مرسته غوښتونکي دي. نو که دا نو بیا زکات ولې وو، صدقات ولې وو، بیا مثلا حدیثونه ولې وو چې څوک تانه مرسته غواړي ورته ورکړه، حتی که ته یو نیمه خرما ورته هم ورکړي. لیکن هغه کوم چې فضیلت دی پکې او خیر دی پکې او تشویق شوي دي، هغه همیشه مرسته ورکوونکی تشویق شوی دی نسبت د مرستې اخیستونکي نه. یو بله مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې خلک د علماو سره واټن لري نسبتاً. لاملونه څه کېدلی شي؟ عموماً که دمن ما فکر کوو، که ته د ریاضي او د سټاټسټیک نه وګورې، ډیر خلک دین ته نږدې دي او کم خلک دین ته نږدې دي. یعنی دین زما هدف صرف موز نه دی، یعنی هغه اخلاق دي، تربیه ده، د مور پلار احترام دی، خبرو کول طریقه ده، ټول شان شامل دي، ټول ژوند. مشکل دا دی کوم خلک چې متاسفانه لږ زره فاصله لري، د هغوی اوازونه جګ دي، یعنی هغوی فعالیت ډیر لري، چون داخل کې تشویش دي، تکلیف دي ځان سره، که یو سړی سکون لري، یو سړی چې ورته وایي دعا ورته کوي جزاک الله خیره. کوم چې هغه جنګ کوي، لګیا یي، بحثونه کوي، هغه کوي ځکه هغه په خپله ځان سره مشکل لري، زړه سکون نه لري، هغه په همدې لار باندې فکر کوي چې خالی ګاډه کېږي، هغه په دننه ډکېږي. که تاسو وګورئ افغانستان پاکستان کې موږ تقریبا 100 میلیون نفوس خو لرو پښتنو، لیکن که تاسو وګورئ کوم خلک چې ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړوي بل څه کې 2 میلیون نه دي، 2% هم نه شول. که 15 میلیون چې 15 میلیون کې ونیسو دا 15% شول. نو 15% خلک الحمدلله اخلاق او تربیه او خپل ورځنی ژوند د اسلام په چوکاټ کې تیروي. هغه یو کې دي چې لږ ضعیفتیا ولري، لیکن هغه الحمدلله مسلمانان دي. د علماو سره واټن متاسفانه میډیا پکې غټ رول لوبولی دی. څه شی میډیا وکړل چې د عالم کلمه غیر استفاده کړه چې په هر چاته عالم وویلي، د هر چاته ملا وویلي، ملا لنډی ملا و، هغه باندې دا کارو شو خپورې کو چې یو کس غلط کارو کو، ملا دا کار کړی دی. عالم او ملا کې ځمکه او اسمان فرق دی. یعنی د ټولنې ډیر قشونه کې غلط کار کوي، دومره نه ټرینډیږي لکه مثلا ملا. اوس سړک کې ته انجینري سړکونه دی وګوره، سره کم دي، انجینران چا تهمتونه بوله کړل نه کوي، ورو ماشومان فلج شول د قانون د وجه نه، چا په تهمتونه ولګ ډاکټران باندې، څوک را پاسل دا ډاکټران دسي، دا ډاکټر نه، و یو ډاکټر خراب دی. لږ مخکې مې نوروز خې پوسټ کته یو 13 کلن ځوان د یو ډاکټر له امله نن ماښام وفات شو. نو اوس څوک پاسې چې ټول ډاکټران خراب دي، ټول ډاکټران خراب. زمونږ سیاستمدارانو ګوره افغانستان زمونږ کوم حال ته رسولی دی، څوک چې په نوم د سیاست یا تقریبا هغوی ته وایي، لیکن بیا هم هغه کوم چې پالیسي میکران دی بل دي څوک وایي، همیشه ګوتې نیسي زه ښه سړی یم پلان کې به زه یم، دلته باید عدالت وشي. دویم مسؤلیت په هر یو روابط کې دو جانبین ملامت دي، وایي چې شمال نه ور نه خوځېږي، یا به څوک خوځي یا به شمالي. علما په دې ملامت دي چې هغوی د ځوانانو د احوال نه خبر نه دي. ځوان نن سبا اوښ نه پیژني، هغه لامبرګیني بوګاټي دا پیژني، او ته مثالو کې اوښ ورکې، ته باید ځان اپډیټ کې د ځوانانو په ژبه باندې، د هغوی لباس تا شنډیوال هغه نوی لباس دی اغوستی دی، بل څه دي کړي دي، هغه باید تاسو کې تا سره ځوان یو ځای وګوري، جامع سره ځان برابر کی. دا د علماو موضوعات مثال درکم. په 8 مارچ د پاکستان کې د 2 مشهور علماو مذاکره وه چې امین بلجار شته او که نشته دی، په دې باندې جنګ و، کتابونه و، بحثونه و، جنجالونه و. او په 8 مارچ په کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې ښځو مظاهره کړې وه چې موږ به یو بل سره واده وکړو. متوجه که نه؟ اولویتونه دوی معلوم نه دي، ټول فضیلتونه بحثونه دي، او ملا اوس مازل وایي موږ به د خوراکونه باید موږ د دین کار کوو. دا چې شروع دغه، لیکن د عوام مشکل دا دی چې دوی د دین مسایل ملا ته پرېښي دي. دین په شخصیتونو په اشخاص، دین شخصیت تړلی دی، دین ورو چا پس تړلی دی. زما په نظر باندې هر مسلمان باید وکولی شي چې
جنازي مونځ ورکي جمعې مونځ ورکي اختر مونځ ورکي جماعت ورکي په مالیزیا کې په سنگاپور کې په انډونیزیا کې په ډیرو ملکونو کې امام نشته دی په ډیرو مساجد کې امام نشته دی هر سړی چې مخکې شو دا امام دی ورشي مسلمان باید هم نشي یعنی تاسو وګورئ په الاټیانو کې په بلډینګونو کې یو ځکه امام نشته ته سو پرجب یو هغه د سورا وای یو مسجد دی سورا یعنی وړو کې مسجد هغه کې امام نشته دی نن موږ انډیواله هر ځای کې چې امام نه هغه خاص امام نه شل کسان یوازې منځونه کوي زه خپل کلی تللی وم څوک نه و چې نکاح تړلی وه نو دغه شیان باید موږ دغه قرض باید موږ ورنکړو یو ملا ته یعنی سورې فلق سورې ناس خپل رقیه خپل اوزان دمول یا بل دا باید ته ملا پسې ونه ګرځې دا باید ته خپله وکړې لیکن دا موږ پرېښې دا زموږ اشتباه ده اول یې د قرآن اقرا باسم ربک الذي خلق موږ وایو لا اقرا او پام کو چې د ګناه چې ولولم نو دا دو جانبین علما دا متاسفانه چې کمبوته دی د عوام کمبوته دی د دین مسؤلیت دا د دین په مولا نه غاړه کې چولې تاسو پوه شو دینم پوه شو تاسو 400 منګه دا قبلو بدون شک په تاسو وي کته ډاکټر تزیغه تاسو ضرورت زهر ګولې هتي خوري لګل ولې نو که دین کې یو دوه کسان راځي هغه د دین هغه نمائندګي صحیح نه کوي ته خو ځان متطبیق قواتیب خبره ممنه بیا ته ولې چې دا وګوره دین د څه دی دا شیطانی حرکتونه چې دا به څه کله سګونه کی او اخی په شخصیتي لحاظ باندې یعنی ځینې شیان موږ له بده مرغه ډېر لوړو یعنی مثلا پورته ږدو او ورته وایو بس ستار څه وایه یا صحیح دا غلطه ده یعنی موږ تر ډېره پورې باید هر څه په خپل منځ کې واوسېږو بالکل از مسلمان ټول خبره ختمه ځکه دا یو غټ مشکل دی چې موږ ډېر زیات شخصیت پرست یو او هغه شخصیت چې هر څه کوي بیا هغه موږ ته دغه ادرس نه پیژنو نه ور هغه مې انسان دی ته مې انساني په موضوع کې هغه پوهیږي موضوع کې ته خپويږي شیخ احمد دیدات هم وایي کنه وایي چې چیرته زه تېروتنه کوم د زما تېروتنه د اسلام د اسلام تېروتنه نه هغه انسانان دي بدون هغه انسانان دي ورستي پښتنه هم ده بالاخره رحمت الله نوروز څه غواړي او دار څه ولیکي ورستي پښتنه زه فقط افغانستان نه زه غواړم په خپل ژوند کې یو جامعه وګورم چې هغه هم د دین ادرس نه هم د دنیا ادرس نه په ټاپ کې وي کغه کینیا کې دی شي کغه بنگلاديش کې دی شي کغه افغانستان کې دی شي زه فکر کوم چې افغانستان کې زه مفید یم او افغانستان امکان د ډیر لري ځکه الحمدلله ټول پکې مسلمانان دي که افغانستان وګورم بل زه غواړم مرګ نه مخکې یو کار وکم چې اقلا یو 100 کاله ماته صدقه جاری وروړي فقط یو خب مرګ غواړم بل څه نه یو مرګ چې مړ شم او هغه ملائکه ما تراشي زی په دوه خوشاله شم او برزخ کې عمر بن خطاب صلاح الدین ایوبی خالد بن ولید دوی زر په مجلس کې کینم دغه قصې ورم او که چانس ته پیدا شو یو جالبه قصه زما ته وکم د قمر مان نه بل سنه یو خمرک جزاک الله خیر اخی ډیر مننه الله تعالی تاسو ته نورم توفیق درکړي دا د خیر کاروان او سفر دی الله تعالی نورم د ځغختل لري زه یو خبره مې بل ورځم ورسنۍ کې قمر پاسته توبم هم دا خبره مې وکړه من الحمدلله قمر اوس هغه روښنايي ده چې په ټول افغانستان چې په ډیرو هیوادونو باندې خبره ده او مسلمانانو خلک تر استفاده کوي تاسو ته خیر درکړي ډیر مننه جزاک الله الله ټول راضي شي او الله ټول کارونه قبول کړي ډیر مننه